بیا مو هم وخت په خیر، ستړي مه شئ. د خپرونې په دې برخه کې زموږ سره یوه فعاله میرمن او مدافع وکیله میلمنه ده. غواړو د دوی سره دوی پر لاسته راوړنو خبرې وکړو او په افغانستان کې د نجونو پر حالاتو باندې که چېرته موږ یو مثال ورکړم، هغه دا چې زیاتره نجونې که چېرته یوه رشته انتخابوي نو دوی خپل په خوښه باندې نه وي، مور او پلار ورته رشتې انتخابوي، وایي چې یا به ډاکټره کېږي یا به معلمه کېږي. دغه دوه رشتې په افغانستان کې عموما نجونې زیاتې د ډاکټرۍ او نرسنګ او همداراز د معلمۍ رشته انتخابوي، مور او پلار یې ورته انتخابوي. نو دا چې دغه پروسه اوس څنګه روانه ده او دوی په دې حالات کې څومره مبارزه کړې، د دوی سره دوی پر ژوند باندې او پر مبارزو باندې رغېږو. اغلې افضلي ستړي مه شئ او سهار مو نیکمرغه. مننه، خیر کور مادام، تاسو په خیر یې. اغلې افضلي غواړو پیل دې څخه وکړو چې اغلې افضلي څوک ده، چېرته زده کړې ترسره کړي او تر کومې کچې رسولي دي؟ د پېښور نه مو زده کړې شروع شوي دي، البته ابتدایي زده کړې پېښور کې لیسې دوره مو په ننګرهار ولایت کې پای ته رسولي دي په عالي درجه باندې، او بیا هم شریعت پوهنځي ته مو لار پیدا کړله په خپل انتخاب باندې په خپله خوښه، او تحصیلات هم هلته ادامه په ننګرهار کې ننګرهار پوهنتون کې، او فعالیت ساحه مو نو کابل انتخاب کړل ځکه چې هلته نامني ډېر و، موږ فعالیت هلته نه مو ښه کېدی. واقعا په ننګرهار کې په ډېرو سختو شرایطو کې ښځې بیا فعالیت کوي، کار کوي، واقعا ډېر مشکل نه. اوایلو ورځو کې چې کله موږ د سټاژ دوره او کله مابس ته تلو ډېر ګواښونو سره مخ کېدو، بیا به په هماغې اساس کورنۍ مې ډېر همکاري راسره کړې ده او کور انتقال کې ما له خاطره کابل ته او دلته فعالیت کوو، بیا هم ګواښونه دي خو موږ همت او خپل هڅه له لاسه نه ورکوو. واقعا اغلې افضلي په پښتنه ټولنه کې راته ووایاست چې د نجونو لپاره د دغسې رشتو انتخاب یا هم څارنوالي، انجینري، ژورنالیزم یا هم داسې رشتې چې هغه په اداراتو کې واوسېږي، هغه د ښار ته او حکومتي چارو ته راوځي، څومره مشکله ده او دغه فکر څومره بدل شوی دی په اوس وخت کې؟ ستاسو په وخت کې هماغه لومړیو کې څومره وله چې باید مور او پلار ورته انتخاب وکړي، دا فکر اوس څومره تغییر پیدا کړی دی؟ تر ډېر حده اوس ماشاءالله ښه ده، پوهه زیات شوې ده، والدین هم هڅه کوي چې که نجونې او که هلکان، خو بالخصوص د نجونو په تشویق او حمایت کې فعاله ونډه لري. هغې وخت کې اول زه خپله هم یعنې کورنۍ مې رضایت نه درلوده چې ته به پوهنتون وایې، زده کړې به کوې او تګ راتګ به دې لاره لرې ده، خو بیا هم ما خپل هڅې ته ادامه ورکړه او اوس شکر باسم چې تر ډېر حده دغه مشکل حل شوی، خو بیا هم ورځ تر ورځې ګواښونه هم ډېرېږي ورسره. نو اغلې افضلي ستاسو په نظر باندې کله چې یو مېرمن غواړي پیشرفت وکړي یا پرمختګ وکړي، باید څومره ورته اړتیا ده چې کورنۍ د دې لاسنیوی وکړي او تشویق یې کړي؟ اولین مرجع تشویق او حمایت کورنۍ ده، که متأهل اوسي او که مجرد کورنۍ ده. که کورنۍ حمایت د یو چا تر شا نه هغه پرمختګ نشي کولی، بالخصوص نجونې، بالخصوص نجونې، ځکه چې ټولنه کې هر رقم موضوعات پیښیږي، اجتماعي، اخلاقي، خو کورنۍ د تر شا نه پرمختګ نشي کولی. کورنۍ ده چې د یو نفر حمایت د ټولنې مقابل کې کوي، د ګواښونو مقابل کې. دغه یو شی دی چې کورنۍ هغه وخت حمایت کوي چې پر یو خپل اولاد باندې باور ولري، اعتماد ولري. دغه اعتماد ساتل د نجونو لپاره څومره مهمه دی چې په دې اعتماد سره به دوی وکولی شي چې د خپلو هغه آرزوګانو، هیلو، امیدونه چې لري، د خپل ځان لپاره اهداف چې لري، هغه اهداف ته به ورسېږي. عموما څومره مهمه ده چې نجلۍ د کور نه راوځي باید د خپلې کورنۍ هغه ابرو، عزت او هغه اعتماد چې ورباندې کوي هغه وساتي. دا دغسې ده چې یو نفر خپل کور نه وځي، ټولنې ته وړاندې کېږي، باید خپل کورني اصول آداب مراعات کړي. کله چې خپل کورني اصول آداب مراعات کړي، ټولنه کې انشاءالله تعالی چې بې اعتمادي به منځته رانشي، ولو که وظیفه هر اداره کې وي. او د کورنۍ اعتماد یا د کورنۍ اعتماد ساتل دا فرد پورې اړه لري. فرد پورې ځکه اړه لري چې یو نفر کولی شي خپل کورني تربیه او اخلاق او اصول هم وساتي او هم له منځه ویوسي. نو څه فکر کوئ زموږ افغانې خویندې په کومو ستونزو سره لاس و ګریوان دي او کوم هغه ستونزې وې چې تاسو تېرې کړلې، کومه خنډونه ول چې ستاسو په لاره کې وله تاسو بیا هم ورسره مبارزه وکړه؟ ما په لاره کې ماشاءالله ډېر خنډونه هم نه وو، خو بیا هم جزئي موضوعات وو
مثلا لارې تهدي تازار وضعیت دا عمده مسایل وو. بیا خپله پوهنځي کې طبعا ننګرهار پوهنتون تاسو ته معلوم ده چې پښتنو ولایت ده او هلته ډیره خلک تاسو پیژنئ نو هلته ډېر مشکل و. حتی موږ به داسې فقط مستقیم صنف کې مو درس ویل او مستقیم به بیرته ووتلو. یعنې ډېر داسې کتابخانې ته م لاسرسي نه و، انټرنټ ته لاسرسي مو نه و. خو بیا هم همت وکړو چې دغه دوره پای ته ورسوو. انشاءالله نورو ته به دغه مشکلات حل شي او تر اوسه هم دغه مشکل روان ده. واقعا نسبت د نورو قومونو څخه په پښتنو سیمو کې دغه ستونزې بېنهایت زیاتې دي. دا به هم دغه د تعلیمي یا سویې د ټیټوالي باعث واوسېږي. نسبت د پخوا څخه دغه حالات څومره را دغه شوي دي، کم شوي دي؟ اوس که وګورو په دې یوې لسیزې کې د تعلیم په برخه کې، د پوهې په برخه کې پرمختګونه که په ولسوالیو کې نه وي شوي، په ولایاتو کې د پښتنو په سیمه کې راغلي دي، پښتنو پوه شوي دي ورباندې چې باید تعلیم په لور او ورور باندې یعنې یو ځای یو رقم مساوي حق دی. نو دغه فکر څومره بدل شوی دی چې په لارو کې باید آزار و اذیت وکړي او چاته یو نجلۍ ته خنډ جوړ شي؟ تر موږ چې نن ورځ ګورو او یو څو کاله وړاندې نظر وکړو ډېر فرق راغلی ده. بیا هم څومره چې عامه پوهاوي ډېرېږي دغه د ښځو آزار و اذیات او مشکلات هم کمیږي او دغه ارتقا کې دولت هم توجه نه لري او وزارت امور زنان هم دغه موضوعاتو کې خاص توجه نه لري چې باید دیدو یو کار وکړي ملي سطحې باندې. دا فکر نه کوم چې ډېر مشکل موضوع به وي. حد اقل په یو خپرونه کې تلویزیوني خپرونه یې هم حلیږي، خلکو ته یو عکس العمل ښایي، خلکو ته یو فکر ورکوي چې ښځه هم ټولنې ته خدمت کوی شي او ټولنه ورته ضرورت لري. حالا هېڅ کوم مشکل نشته، خو وزارت امور زنان هم دغه موضوع ته هېڅ توجه نه لري. ما کراتې دغه موضوع چارواکو ته وړاندې که د یو ښځې په صفت چې باید نور ښځې محروم نشي، خو هېڅ توجه نه ده شوې دغه بخش کې. نو اغلې افضلي په محکمو او قضایي ارګانونو کې د ښځو حقوقو ته څومره لاسرسی ده او څومره د هغې حقوق ورکوي ورته یا هم ورته مایه کړي دي؟ محاکمو کې څارنوالۍ کې توجه کیږي ورته، خو خبره دغه ده چې دغه جرایم چې مخنیوي وشي کوم برنامه خاص نشته. فقط ورځ جرایم پورته ځي او ښځو بخش کې اخلاقي موضوعات ډېر شوي دي. اصلي وجه یې ایما په ان باندې اصلي وجه یې دغه ده چې آګاهي د شریعت نه نشته، قوانینو نه نشته. که یو کورنۍ خپل لور ته میرمن ته اسلامي قوانین پوی کې فکر نه کوم چې یو نفر به مرتکب د اخلاقي فساد وشي. واقعا مخکې وختونو کې دغه مدافع وکیله یعنې د ښځو له برخې څخه ډېرې زیاتې کمې وي. که چېرته یوه ښځې به مشکل درلود نو هغه به نشو کېدلی چې یو نارینه وکیل ته د خپل ټول حالات ووایي په ډاډه زړه باندې چې هغه حقیقت پوه شي ورباندې. اوس دغه پروسه څنګه ارزوئ؟ آیا په هغه اندازه باندې کافي دي چې د نجونو په برخه کې موږ مدافع وکیلانې په کافي اندازه لرو چې وکولی شي په سالم ډول سره د نجونو د ښځو وکالت وکړي؟ که موږ ولایت او مرکز ته وګورو، مرکز کې خو دغه مشکل حل شوی ده او په حل کېدو روان ده. ډېر کم فیصدي پاتې شوی. ولایت دننه ولایت کې ښه ده، څه ناڅه ګزاره کېږي، خو په ولسوالۍ کې دغه مشکل حل نه ده. ځکه چې موږ کله کله داسې موضوعاتو سره مخ کېږو چې ولسوالۍ نه موږ ته غوښتنه کېږي چې تاسو باید اقل یو ځلې راتګ وکړئ او دغه مشکل حل کړئ. نو امیدواره په دغه یو چې دغه موضوع ته چارواکي ډېر توجه وکړي او په ملي سطحې باندې ولسوالۍ کې دا موضوع هم حل شي. یعنې د نارینه په نسبت باندې ښځې څومره دې ته ډاډه وي، څومره په هغه دغه سره په ډاډه زړه سره خپل هغه حالات او هغه قضیه ښځو ته ویلی شي؟ طبعا نو دا خو طبیعي خبره ده چې نارینه سره راحت یو ښځینه سره بعضې خبرې دي، مشکلات دي چې یو ښځینه نارینه ته نشي ویلی. ډېری اخلاقي موضوعاتو کې یا ته څارنوال تحقیق هغې خبرې نشي کوی.
نو دا ډېر ښه راحت یي، ښه خبره یي او ډېر یو هدف ته رسیږو چې ښځینه فعال واوسي او فعالیت وکړي. اغلی افضلي دا چې د یو فعالې مېرمنې په توګه په دې ټولنه کې تاسو کار کوئ، ژوند کوئ، نو ستاسو د موافقت یا هم د بریالیتوب راز په څه کې دی؟ البته ایما خپله هڅه وه، ایما خپله تلاش وه، کورنۍ تشویق هم وه خو ډېر لږ وه. اما ما خپل همت له لاسه ورنه کړ. کله چې راغلم هېواد ته او متوجه شولم دغه ټولنه موږ ته ډېر ضرورت لري او هڅې ته مې ادامه ورکړه په یوازې ځان باندې. کله کله وایم چې که انسان خپله وغواړي دنیا ته هم تغییر ورکوی شي په یوازېتوب باندې. واقعا اوس د کورنۍ څومره ملاتړ دی، څومره دې ملاتړ کوي؟ دا د دې نه معلومیږي چې د ننګرهار نه کور راوسته ستا په خاطر باندې په کابل کې هلته ځای ونیو تر څو لور مې وکولی چې درس ووایي، خپل هغه هیلو اهدافو ته ورسیږي. دا هم یوه معلومداره خبره ده. اوس ځان څنګه ارزوئ او همداراز که چېرته دغسې نور پلرونه د خپلو اولادونو یعنی حمایت وکړي، څه فکر کوئ چې څومره به وکولی شي چې اصلاحات راسي په ټولنه کې او څومره به وکولی شي چې نجونې هم خپل هغه هیلو اهدافو ته ورسیږي؟ خب اوس ما ته کوم مشکل نشته. ایما نم راځي د ایما د کار نم رضایت لري او ما ته کوم هان اوس قرار نه لري او پاتې شو که نور والدین هم خپل نجونې ته موقع ورکړي شاید ډېر نارینه او ندیدو به ښه فعالیت وکړي او ټولنه په دغې معنا نه ده چې یوازې نارینه ورته فعالیت کوی شي، حق لري. ښځینه هم ډېر استعدادونه لري، ډېر وړتیاوې لري چې په یوازې ځان باندې اجرا کړي او ټولنې ته خپل وړتیا وښیي او منتها زمینه مساعده نه ده، باید خپله برابر کړي. نجونو ته څه کول پکار دی چې باید څه وکړي په دې شرایطو کې، په دې حالاتو کې چې اوس ستونزې هم شته دی، مشکلات هم لا هم موجود لري په ولایتونو کې او حتی په مرکز کې هم داسې کسان شته دی چې مور او پلار د دې سره خوښ نه دي چې باید لور یې درس ووایي، مکتب ته لاړ شي، تعلیم وکړي. په اوس شرایطو کې د نجونو لپاره څه کول پکار دي؟ باید څه وشي تر څو دوی د خپلې کورنۍ اعتماد ترلاسه کړي، تر څو دوی وکولی شي چې لاړ شي خپلو اهدافو هیلو ته ورسېږي؟ ایما پان عمده موضوع او عمده لامل یې همدغه د عامه پوهاوي، اشاریت او قانون نه. که نجونې خپل حق باندې پوه شي، والدین ته قناعت ورکړي، هیڅ مشکل نشته او خپله که انسان وغواړي هر څه کوی شي. او دغه بخش کې ټولنه یا چارواکي هم مسؤلیت لري ځکه چې عامه پوهاوي سطحه ډیر شي او زمینه برابره شي. فکر نه کوم چې والدین هم ممانعت وکړي. والدین ممانعت چارواکي او ټولنې پورې اړه لري، حالاتو ته په کتو باندې هغوی د ممانعت لري. نو اغلی افضلي ډېره زیاته مننه چې زموږ خپرونې ته راغلی، زموږ بلنه مو منله. مننه، خیر اوسې، کور خوشحاله اوسئ. ډېرې ښې خبرې وکړې. هیله یم چې مور او پلار او همداراز خویندې چې خپرونه یې کتله عمل ورباندې وکړي تر څو وکولی شو چې موږ په ټولنه کې دغه روان بهیر ته تغییر ورکړو او دغه ستونزې حل شوي وي او هره نجلۍ، هره خور، هره لور وکولی شي په ازادانه ډول سره دوی خپلو هغو هیلو ته ورسیږي او په افغانستان کې زه یقیني یم چې که چېرته ټول ته مساوي حق ورته ورکړل شي او ټول په اداراتو کې او په بېلابېلو برخو کې کار وکړي نو دغه ستونزې به تر ډېره پورې حل شوي وي. له تاسو هم ډېره مننه چې ملتیا مو راسره وکړله. مننه. اوس هم یو ویډیو همکارانو چمتو کړې ده، ویې ګورئ، بیا هم راسره ملتیا وکړئ. نور لا تاسو سره